بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، د رازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل نه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، انساني ژوند یو ډیر سنجیده عمل دی. د دې سره تړلي خیالاتو، رویو، اعمالو، اجسامو، معیشت او معاشرت، تهذیب او مزاح کې یو فطري توازن انتهایی ضروری دی. بیا فطرت دا هم ټاکلی دی چې په یو کامیاب ژوند کې د دې اجزاو تناسب څومره پکار دی. مطلب دا چې یو کامیاب ژوند کې مهنت 100% پکار دی او آرام څومره، رښتیا کم ځای پکار راځي او مصلحت په کم ځای کې، فکرمندي کله ضروری ده او مزاح په کم ځای کې، لا قانونیت څومره فساد خوري او منافقت څومره. په لنډو دا وایم چې د یو فطري توازن په بل اړخ کامیابي پرته ده. دا کېدی نشي چې ژوند د مسخرو نه ډک وي او کامیابي او آسودګي وویني. ګرانو ملګرو، ناامیدي نه ده، حقیقت دی چې کوم اوصاف پیدا کول پکار دي هغه داسې شو چې هډومم پیژنو هم نه، او کوم چې پرېښودل پکار دي هغه داسې مسلط دي او شعوري او لاشعوري طور پکې داسې اخته شوي یو چې د بربادۍ نه مخکې د خلاصي هډو درک نشته. ډېر نه او یو دوه خبرو تاسو خیال ګرځوم چې د مشقت رواج د سوسایټۍ د اقدارو نه وتی دی. عام ولس مهنت مشقت په خپل ځان ظلم ګڼي او عیش و عشرت خپل حق. استغفر الله. دویم مثال، د بېهوده او بې مقصده خندا ډیمانډ دومره سیوا شو چې د سوشل میډیا 90% اساسا بکواسي خندا ده. سنس آف هیومر چې د ښایسته ذوق، ادب، شاعرۍ او د ژوند د نورو فنون لطیفه یو امتیاز اوس دومره بدتمیزه شو چې په ساده ټکو کې ورته د بکواس نه کم بل نوم نشو ویلی. اورنا چې سپرغې بېلارې شوی دی، اورنا چې سپرغې بېلارې شوی دی، داسې مې زړګی بېلارې شوی دی. او سم د ګلورین حسن مزدور وخو، سم د ګلورین حسن مزدور وخو، ګل نه اوس ازغی بېلارې شوی دی. او واورې پرخې او زیړې پاڼې بیا راغلې، واورې پرخې او زیړې پاڼې بیا راغلې، مینځ کې یې سپرلی بېلارې شوی دی. او خپل شعور دریاب زما لښتی بولي، خپل شعور دریاب زما لښتی بولي، خو نن ترېنه لښتی بېلارې شوی دی. او هغه چې د غره په سر شپېلۍ وهي، هغه چې د غره په سر شپېلۍ وهي، هغه د چا زوی بېلارې شوی دی. او اورم چې د عرش په لور به لاړ نشي، اورم چې د عرش په لور به لاړ نشي، آه نه چې زګیری بېلارې شوی دی. او یو خوا مې د قام کنډک بېوره شو، یو خوا مې د قام کنډک بېوره شو، بل خوا یې شپونکې بېلارې شوی دی. او اوس په ځله لار په زړه کې نه وباسي، اوس فضله لار په زړه کې نه وباسي، ښکاري اسویلی بېلاره شوی دی. او اورنا چې سپرغی بېلارې شوی دی، داسې مې زړګی بېلارې شوی دی، داسې مې زړګی بېلارې شوی دی.